آیا اوسنۍ افغان واکمني د تاریخ لویه تېروتنه تکراروي؟ د لوګر پخواني والي اجمل شاپور د حامد کرزي له وروستیو اندېښنو وروسته پر اوسنۍ افغان واکمنۍ سخت لیکنیز برید کړی او ډېروي که پر خاوره بریدونه کیږي نو د بشپړ حاکمیت ادعا څه شوه؟ نوموړی خبرداری ورکوي چې په سرحدي لانجو کې انعطاف د ملت د کیسې پای دی. په دې ویډیو کې به وګورئ چې ولې شاپور اوسني افغان واکمن له امیر عبدالرحمن خان سره تشبیه کړي او د ډیورند کرښې او نورستان پلورلو د قمار کیسه څه ده. تر پایه راسره پاتې شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د لوګر پخواني والي اجمل شاپور د حامد کرزي د هغو اندېښنو په ملاتړ چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې یې د پاکستان د نفوذ په اړه ښودلې وي پر اوسنۍ افغان واکمنۍ توندې نیوکې کړي دي. شاپور په ډاګه پوښتنه کړې چې که د افغانستان پر خاوره بریدونه کیږي او پاکستاني ځواکونه تاسیسات جوړوي نو بیا د اوسنۍ افغان واکمنۍ د بشپړ حاکمیت ادعا چیرې ده؟ نوموړي په خپلو څرګندونو کې ډیره کړې چې د یو نظام اصلي لومړیتوب باید د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي عزت ساتنه وي، چې اوسنۍ واکمني د خاورې د ساتنې پر ځای د نجونو د زده کړو پر مخنیوي او د مخالف غږ پر خاموشولو ډیره انرژي لګوي چې دا د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. اجمل شاپور په تاریخي لحاظ اوسني افغان واکمن د امیر عبدالرحمن خان له دورې سره تشبیه کړي دي. هغه لیکي عبدالرحمن خان هم د سرحدونو د ټینګښت پر ځای په کورني ځپلو بوخت و چې بالاخره یې د ډیورند کرښه په قمار کې وبایلله او هیواد یې تر ابده په سرحدي شخړو کې ډوب کړ. هغه خبرداری ورکوي چې اوسني واکمن باید دا تاریخي تېروتنه تکرار نه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د ډیورند په اوږدو کې د پاکستان د نویو پوځي پوستو او ځینو مشکوکو امن هوکړو په اړه اوسنیو واکمنو ته خبرداری ورکړی و. شاپور ټینګار کوي چې د خاورې پر سر هر ډول معامله د افغانستان د تباهۍ او د ملت د برخلیک د پای په معنا ده. تاسو د اجمل شاپور د دغو څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ آیا رښتیا هم د اوسنۍ افغان واکمنۍ تمرکز له ملي مسایلو څخه پر فرعي مسایلو او کورني ځپلو ډیر دی؟ خپل نظرونه راسره په کمنټونو کې شریک کړئ. د افغانستان د سیاسي او سرحدي بدلونونو د رښتینې پوښښ لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.